د فلم په شروع کې موږ یو ښځه او سړی ګورو چا چې یو مړی کړی وي او هغه کمزکي ښخوي خو دغه ښځه جینس ډېره زیاته یېرېدلې وي خو د دې خاوند ته و چې دا یوه حادثه وه او دغه خبره بس هېره کا بیا دلته نه سین شفټ کېږي او بل ځای کې موږ یوه جینۍ ګورو چې کومه ډېره ځوانه او ښایسته وي د دغه جینۍ نوم کولین وي او کولین دلته کې ولاړ وي او چا نه لیفټ اخلي او چېرته روانه وي خو دلته کې بیا جینس او د هغې خاوند په ګاډي کې راشي او دې ته ودرېږي دې دواړو نه لیفټ غواړي او دې دواړه ورته لیفټ ورکړي او په ګاډي کې کښېني او هلته نه روان شي بیا مړه د کولین نه تپوس کوي چې دلته کې څه لپاره راغلی وي او ولې روانه یې کولین دې ته وایي چې زما د ملګري برډې ده او زه هغې ته سرپرایز ورکوم او هغې کره روانه یم خو کولین دلته کې یوه غټه غلطي وکړي چې دې ته ووایي چې زه هغې ته سرپرایز ورکوم یعنې هغې ته هل نه یم او ورځم کیمرون ته پته ولګي چې دغه جینۍ خو خپلې ملګري ته نه دي ویلي چې زه دلته کې در روانه یم په دغه خبره باندې کیمرون ډېر زیات خوشحاله شي ولې چې دې ته موقع میلاو شو چې دغه جینۍ دلته نه اغوا کړي یعنې کیډنیپ یې کړي دوی یو پټرول پمپ کې ودرېږي او کولین هلته کې تشناب ته ځي خو چې کله دا واپس راځي دا په ګاډۍ کې یو باکس ګوري کولین لکه غونډه کې ویریږي خو دا بیا دا ټول خبرې نظر انداز کوي او دوی سره مخکې حرکت کوي دا ښځو خاوند کولین ته و چې مخکې یو ښایسته غونډه کې ځای را روان دی او تا له پکار ده چې ته موږ سره لاړ شي او هغه ځای وګورې تا ته به ډېر خوند درکړي خو دوی کولین ډېر زیات سنسان ځای ته راولي او کیمرون هلته کې د دې په سترګو باندې پټۍ ولګي او د دې سر راخلي او په هغه ډبې کې ږدي کوم چې وختي په ګاډي کې و چې کولین ته پته ونه لګي چې دا چې کوم ځای ته راوسته او دغه شان د دې بیا دا کولین خپلې بیسمنټ ته راولي او دوی هلته کې کولین وتړي او ډېره زیاته یې وښي کولین ډېره زیاته جاړي او دې ته وایي چې ما پرېږده او کیمرون ته وایي چې ته اخر ولې ما وښي ما څه قصور دی او ما څه ګناه کړې ده خو کیمرون دې ته څه حال نه وایي او دا مسلسل وښي او دا کولین راخلي او په یو ډبې کې بندوي دلته کې موږ ته کیمرون پته لګي چې دا یو سایکو او یو لیونی سړی دی لږ ساعت پس د کیمرون ښځه راځي او د کولین نه تپوس کوي چې د څه غواړي کولین ته وایي چې خدای دپاره ما دلته نه ازاده کړه چې زه خپل کور ته لاړ شم خو جینس هم د خپل خاوند نه ډېره مجبوره وي او که دې دغه رنګې کار وکړو نو هغه به راشي او دا به ووایي او کیدای شي چې مړه یم کړي بله ورځ کیم کولین لپاره د استعمال او د خوراک دپاره شی نه وروړي او یو ځل بیا هغه رانیسي او ډېره زیاته یې وښي په کوم باندې چې دې ښځه ډېره زیاته خفه شي او ډېره زیاته ډسټربه شي او د دې په غوږونو کې چې کوم هیډفون وي دا د هغه ګانو اوازه په تیزوي او چې د کولین چغې دا واونري د کیم ښځه دې ته وایي چې ته ما سره یوه وعده وکړه چې ته به دغه ښځې سره غلط کار نه کوې ولې چې جینس خو د دې ښځه وي او هغه نه غواړي چې دا بلې ښځې سره وده شي بیا کیم کولین روکاږي او یو غټ صندوقي هلته کې بندوي او هغې کې ورکوټې پیپ ولګوي چې دې ته اکسیجن ورځي چې دا ساه اخلي او بیا دغه صندوق بند کړي کولین په دغه صندوق کې ډېره زیاته جاړي او ډېره یې یېرېدلې وي کولین ته بیا د خپل پلار یاد ورځي ولې چې هغې دا منع کړې وه چې کله هم یوازې چېرته مزه او کولین د دې خبره نه وي منلې او نن کولین په یو غټ مصیبت کې ګیره ده بل خوا د کولین مور پلار هم ډېر زیات پریشانه وي او هغې د دې د ورکېدو راپورټ هم پولیس ته کړی وي او دغه شان د شپږ میاشتې تېرې شي خو دوی اوس هم کولین په قید کې ساتلی وي او بندي کړي وي جینس کولین ته وایي چې تا دا یوه ښه خبره کومه زما ماشوم به څو میاشتې پس وشي او بیا جینس خپل خاوند ته وایي چې موږ ته پکار دی چې کولین اوس موږ پرېږدو چې لاړه شي او ولې که چېرته زموږ ماشوم وشو نو چې کولین ورته ګوري هغه به خفه کېږي خو کیم خپلې ښځې ته وایي که ما چېرته دا جینۍ پرېغوسته نو دا به ډایرکټ لاړه شي او پولیس ته به ووایي او دغه شانتې به موتاګیر شو او جیل ته به لاړ شو کیم دلته کې یو پلین جوړي او غواړي چې دا کولین دلته کې ډېره زیاته ویاري او ورته وایي چې زه یوې کمپنۍ کې کار کوم کوم ځای کې چې موږ غلامان اخلو او خرڅو او ته زما یوه غلامه یې او که ته زما نه وتښتېدې نو هغه کمپنۍ والا به راشي او تا به مړه کړي او ستا مور او پلار هم به ورسره مړه شي او چې یو پیره موږ څوک خپله غلامه کړو هغې نه پسته که وتښتېږي نو له هغې ټوله فیملي هم موږ مړه کوو دا ټولې خبرې ځکه دې کولین ته وکړو چې هغې غوښتو چې دا ډېره زیاته ویرېږي او دلته نه ونه تښتېږي او ورته ډېرې زیاتې د دروغو کیسې هم کوي او بیا کولین ته یو کاغذ ورکوي چې په دغه باندې ساین وکړه او که تا په دغه باندې ساین وکړو نو دې نه پس ته به ته ما سره محفوظ یې او موږ به تا کله هم مړه نه کړو خو کولین په دغه ټولو خبرې باندې یقین وکړي او دې ته ساین وکړي او بیا دې ته په مرۍ کې یوه پټه هم واچي او دا اوس د دې غلامه شي او ته چې ته به اوس ما ته ماسټر وې او زما ښځې ته به میم وې او چې زه کله ویم چې اټینشن نو ته به خپل لاسونه نیغ ودرې او ودرېږي کیم دلته کې غواړي چې دغه کور نه لاړ شي او یو سنسان ځای ته ورشي دغه شانتې په دې باندې یو کال تېر شي او په دې او بیا جینس یوه لور هم پیدا شي
بل خواته مونږ کولین ګورو چې صندوق کې بندوي او هغه له بیډ لاندې وي او بیا د هغه صندوق نه روکاږي او خپل لور هم ورته ښایي. کله چې دغه جینۍ دا وګوري ډېره زیاته خوشحاله شي ولې چې دې ډېره موده پس یوه ماشومه اوکته او د دې په مخ باندې اوس خندا وي او بیا یې راولي او په هغه صندوق کې یو ځل بیا بندوي. بیا یو ورځ دا کولین په خپل ګاډي کې کینی او خپل له کار ځای ته وړي کوم ځای کې چې بدي لرګي ماتول. دا کولین ته دلته کې دوه کسان ښیي کوم چې د دې مالکان وي خو دا ورته وایي چې دا هغه کسان د کمپنۍ مالکان دي او د دې په مخامخ ماته ماسټر ما وایه او له کولین د دې خبرې هم ومني. د کولین پام هم دلته کې لږ غوندګي غلط شي او بیا دا کیم نه تپوس کوي چې زه به کله کور ته ځم. هغه ورته وایي چې زموږ کمپنۍ په کوم غلام باندې یقین نه کوي کیدای شي که ته لاړه شي ورته کې وتښتي او ورته وایي چې زه بیا هم کوشش کوم چې تا خپل مور پلار سره میلاو کوم په کوم باندې چې کولین ډېر زیاته خوشحاله شي او یو ځل بیا هلته کې په کار باندې لګیا شي. هلته کې اچانکه کیم را لړه شي او زخمي شي. دا اوس یو موقع وه چې دلته نه تښتېدی شوه خو کیم دا دومره یېرولې وه چې دې ته موقع میلاووي او دا نه تښتېږي. بیا موږ 4 کاله پس وخت ګورو کوم ځای کې چې د جینس لور ډېره زیاته غټه شوې وي او کولین چې کله دا وګوري هغه ډېره زیاته حیرانه شي او بیا هغه جینس نه تپوس کوي چې اوس دلته کې څومره ټایم شوی دی چې زه راغلی یم. کولین ته هېڅ پته نه وي چې دلته کې د منې 4 کاله تېر شوي دي او بیا یو ورځ جینس او کیم چې په کور کې نه وي نو دې ته هلته کې لږونه کې خوبونه ورځي او دا ته خدای نه تپوس کوي چې اخر ما څه غلطي کړې وه چې زما دا ګناه شوه. او اخر ولې دا هر څه ما سره کېږي خو دا بیا ته هغه خوب نه راپاڅېږي او بیا دغه باکس په تیزه تیزه باندې وخي او دا د دغه ډبي نه بار راشي او کیم چې کله دلته کې وګوري چې دا صندوق چا مات کړی دی نو دا فکر کوي چې اوس کولین دلته نه تښتېدلې ده. خو دا چې کله په ټول کور کې وګرځېږي دا هلته کې کولین ګوري چې په تشناب کې ناسته وي او ډېره زیاته وېرېدلې وي او بیا دې ته یو کتاب ورکوي او ورته وایي چې دا وایه او بیا دا خپلې لور ته راولي او ورته وایي چې دې سره لږې لوبې وکړه او خپل پام غلط کړه. او دغه شاندې په دې باندې 2 کاله تېر شي او کیم بیا دې ته وایي چې اوس زما کمپنۍ مالي اجازت راکړو چې تا خپل مور و پلار سره میلاو کړم او ته وایي که ته غواړې چې د خپل مور پلار سره میلاوېدلو ته ځې نو ته به په موږ باندې یقین کوې او موږ به په تا باندې. دا دې ته یو ریپیټر ورکوي او ورته وایي چې ځان مړه کړه او څنګه چې دا په ځان باندې ډز کړي نو موږ ته پته لګېږي چې دغه ماشین خالي دی. دلته کې پوه شي چې دغه جینۍ به نه تښتېږي او دا ډېره بېوقوفه ده او دا په خپل ګاډي کې کښېني او له هغې مور پلار کور ته وړي او ورته وایي چې دا زما انډیواله ده چې د دې مور پلار په ما باندې شک ونه کړي. کولین چې کله خپل مور پلار سره میلاویږي هغه ډېره زیاته جذباتي کېږي او ژاړي او داسې ظاهروي چې زه په خپل ژوند کې ډېره زیاته خوشحاله یم خو دلته کې دا خپل مور پلار ته دا حال ونه وایي. د کولین ته مور وایي چې ستا 2 کاله وشو چې ته موږ نه تللی یې او بیا کولین په دغه خبره باندې یقین ونه کړي ولې چې دې ته پته نه وي چې څومره ټایم د دې هلته کې تېر کړو او بیا کولین خپلې مور پلار سره د شپې روټۍ خوري. د کولین خور دې ته خپل واده تصویران هم ښایي او بیا دې نه تپوس کوي چې ته به بیا کله راځې خو کولین ورته وایي چې ما لا پته نشته چې زه به بیا کله راځم. دلته کې د دې خور په دې باندې شک شي او ورته وایي که تا له څه مشکل وي نو موږ ته ووایه او ما داسې محسوسه کېږي چې ته څه په مصیبت کې یې او زه ستا مدد کولی شم ما ته ووایه. دغه ټایم کې کولین غوښتو چې خپلې خور ته ټول حقیقت ووایي خو اچانکه هلته کې کیم راشي او بیا دلته کې دا بانې کوي او کولین ته وایي چې موږ ته پکار دی چې کور ته لاړ شو. دلته کې موږ د کیم ښځه جینس ګورو چې هغه د خپل خاوند نه ډېرې زیاته خفه وي او موږ جیسیکا ګورو چې هغه خپله لور د لاسه ونیسي او د دغه کور نه لاړه شي. په دغه خبره باندې کیم لږ غوندې کې خفه شي. کولین چې کله دا وګوري نو هغه کیم ته وایي چې زه ستا مدد کولی شم خو کیم چې کله دا وګوري هغه ډېر زیات غوسه شي او ورته وایي چې ته زما ښځه نه یې او مه زما ښځه جوړېږه. کولین رانیسي او یو ځل بیا یې په تاخانې کې بندوي. اوس کولین باندې دغه کارونه ډېر بد لګېږي او هغه ډېره زیاته جاړي. بل خوا ته موږ جینس ګورو چې هغه یوه کلیسا کې ناسته وي او ډېره زیاته جاړي او هلته کې دا ډېرې زیاتې معافیانې د خدای نه غواړي چې ما معافه کړه. او بیا ډایرکټ خپل کور ته راځي او کولین هلته نه ازادۍ او هغې ته بیا یوه کیسه کوي او یو څو کاله مخکې زما خاوند ستا په شانتې یوه جینۍ بندي کړې وه او کله چې هغې هغه جینۍ خپل کور ته راوسته نو هغې ډېرې زیاته چغې وهلې په کوم باندې چې هغې یې راونیوله او مړه یې کړه او څه ټایم پس موږ هغه جینۍ راوسته او یو قبر کې موږ ښخه کړه. کوم مړی چې موږ په شروع کې د دې په ګاډي کې کتلی و او کوم کار چې موږ هغه جینۍ سره وکړو زه نه غواړم چې هغه کار تا سره وشي. او بیا کولین په خپل ګاډي کې کښېني او یو بس اډې ته یې راولي او ورته وایي چې اوس ته خپل کور ته لاړ شه
خو کولین دې ته و چې د کمپنۍ خلکو که زه ونیولم نو هغه به ما او زما فیملي مړه کړي. جینس ورته وویل چې داسې څه کمپنۍ نشته او زما خاوند تاله دروغ ویلي وو او صرف یې ته یارولې او تاله یې داسې د دروغو کیسې کولې. کولین بیا یو بس ته وخیجي او بیا خپل کور ته راشي او کله چې دوی سره ملاویږي هغه ډېر زیاته جاړي. بل خواته موږ کې هم ګورو چې په کور کې ناست وي او ډېر زیات جاړي. اوس خو هغه یوازې وي نه هغې څخه خپله ښځه وي او نه کولین. او په اخر کې کولین پولیس لاړه شي او دغه ټوله کیسه وکړي او دوی راشي او هغه ونیسي. دلته کې زه تاسو ته دا خبره کوم چې دغه کیسه چې کومه وه دا په حقیقت کې په امریکا کې شوې وه. جینس او د کیمرون په نوم باندې دوه کسانو یوه جینۍ اغوا کړې وه او 7 کالو لپاره په یوه صندوق کې ساتلې وه.